فرانسه او هسپانیا د پراخ اورلګیدنو په لمبو کې تر 280,000 ډیر کسان بې ځایه شول. د فرانسې په سویل لویدیځ او د هسپانیا د مادرید شاوخوا سیمو کې د پراخو ځنګلي اورلګیدنو له امله تر 280,000 ډیر کسان له خپلو کورونو ایستل شوي دي. چارواکي وایي د اور د مهار لپاره سلګونه اور وژونکي او ځانګړي ځواکونو په بیړنیو عملیاتو بوخت دي. د راپورونو له مخې په فرانسه کې شاوخوا 198,000 کسان د بورډ ښار او نږدې سیاحتي سیمو څخه خوندي ځایونو ته لیږدول شوي او حکومت د اور د کنټرول لپاره پوځي ځواکونه هم سیمو ته استولي دي. په هسپانیا کې هم د مادرید لویدیځ سیمو څخه نږدې 80,000 کسان ایستل شوي او د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. چارواکي وایي که څه هم په ځینو سیمو کې د اور شدت کم شوی، خو د لومړۍ تودوخې وچکالۍ او سختو بادونو له امله د اور د بیا پراخېدو خطر لا هم شته. د فرانسې د چارواکو د معلوماتو له مخې اورلګیدنو تر اوسه نږدې 98,000 هکټاره ځمکه سوځولې، په داسې حال کې چې په هسپانیا کې شاوخوا 15,000 هکټاره ځمکه د اور ښکار شوې ده. کارپوهان ټینګار کوي چې د اقلیمي بدلون د تودوخې پرلهپسې څپو او وچکالۍ د دغو اورلګیدنو شدت زیات کړی دی. اروپایي ټولنه هم د اور وژنې الوتکو او تخنیکي مرستو په استولو سره د دواړو هیوادونو د اور د مهارولو له هڅو ملاتړ کړی دی. ګرانو کتونکو، د ویډیو کتلو څخه مو نړۍ مننه. تر نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره له موږ سره پاتې شئ. که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، برګزی پرس یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.